مسافرم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې دل نه لرې مسافر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې بسم الله الرحمن الرحیم د تلپاتې څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شرق راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو د هر څه نه مخکې تاسو ته د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبوي تحفه وړاندې کوم چې عبارت د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څخه دی. قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ چې نن زه د خپلې ادارې د شرق راډیو تلویزیون مخې ته ولاړ یم چې دلته به تاسې په بیکګراونډ کې ګورئ زمونږ هغه خویندې او ورونه راغلي دي چې د ژوند مختلف پړاوونو سره لاس او ګریوان دي، غریبې او فقیرې کورنۍ دي. همدارنګه زمونږ هغه د جنګ ځپلي هیوادوال هم دلته راغلي چې د جنګونو له امله د خپلو ولسوالیو او یا د ولایاتو څخه دلته راغلي دي ننګرهار ته او په جلال آباد کې میشت دي. د دې ترڅنګ زمونږ هغه ریټرنیز یعنې هغه بیرته راستنېدونکي کډوال هم دلته راغلي دي چې د دې نه مخکې خپل نومونه د هیلې خیره ټولنې د ژوند پړاوونه خپرونې سره ثبت کړي او راجستر کړي وو چې د دغو بېوزلو هیوادوالو هغه ستونزې مو راواخیستې او د HHRD هیلپینګ هینډ د مسؤلینو سره مو شریک کړي چې دغه څو ورځو په دوران کې موږ د دغه کورنیو څخه د نږدې نه لیدنه وکړه، سروې مو وکړه او هغه مستحق خلق مو پیدا کړه چې د غریبۍ او فقیرۍ مشکلاتو سره مخامخ دي چې نن به تاسې ګورئ چې د شرق راډیو تلویزیون په انګړ کې زمونږ دغه بېوزلو هیوادوالو سره د ژمني توکو مرسته کیږي. په دې هیله چې دغه خپرونه تر پایه پورې وګورئ او د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي زموږ ملتیا وکړو. بېوسه یو بېکسه خزان خزان بېوسه یو بېکسه خزان خزان بېوسه یو بېکسه خزان خزان. قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ چې موږ د شرق راډیو تلویزیون انګړ ته دننه شو او تاسې ګورئ چې زمونږ بیکګراونډ کې زمونږ ګڼ شمېر خویندې او زمونږ هغه میندې ناستې دي چې ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې دوی د دې نه مخکې راغلي وو دلته شرق راډیو تلویزیون ته او خپل نومونه یې راجستر کړي وو د هیلې خیره ټولنې سره چې موږ د دغې ستونزې راواخیستې او د هغو HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې د مسؤلینو سره مو شریک کړه چې نن موږ خوشبختانه وتوانېدو چې د دغه ادارې مسؤلینو ته موږ قناعت ورکړو چې تاسې ګورئ چې نن ورسره د ژمني توکو مرسته کیږي. دغه مرستې دغه خویندو ته ورکول کیږي. غواړم چې دغه مرستې تاسې د نږدې څخه وګورئ. بیا هم تاسې نه هیله کوم چې موږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې دلته یو خوراکۍ زما تر څنګ ولاړه ده چې دغه خوراکۍ تاسې ولیده چې په خپل خوښه باندې هغه ژمني توکي چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا دغه خویندو ته ورکول کیږي واخیسته. دغه خوراکۍ سره غواړم دوه درې خبرې وکړم. ستړی مه شي خورجانې راته دا ووایي چې نن تاسې سره د هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا دغه مرستې کیږي چې دغه تاسې ته څنګه ورکول شو. لږ راته تاسې هغه جریان ووایي چې دا په کوم طریقې تاسې نن دلته واخیست. بس موږ
دلته وخته همدې خلکو سره چې خپرونې کړي دي همدې سره نومونه ثبت دي همدغه بیا موږ خبرې د دې کومک نه خدای دې ورسره ښه وکړي خدای دې کور ودان لري چې موږ سره کومک وکړو غواړو چې په آینده کې جمع دی کاروبار نشته دی د وړو ګوړم کومک شي غوړي شي او اوس هغه د ښه دی بوټان دي او بنینونه دي ماشومان به هم د خیره پکې دې جمع کې لږ پټ شي او غواړو چې نور کومک موږ سره وشي خوشحاله اوسئ خورجانې دا هم راته ووایي چې دغه ادارې هغه مسؤلین به تا ګوري د هیلپینګ هینډ موسسې چې هغوی ته څه ویل غواړي په زړه کې د څه راځي لږ دا هم وایي بس خیر چې همدا کومک یې وکړو خدای دې ورسره ښه وکړي ودان دې اوسي غواړو چې په آینده کې موږ سره نور کومک وشي لکه اوړه راشي غوړي راشي ماشومان دي نه کېږي بس خوشحاله اوسئ خورجانې څنګه چې موږ یادونه وکړه چې د هیلې خیره ټولنې بنسټګره شاله شایق چې تل یې هڅه کړې چې تاسې خویندو لپاره میندو لپاره هغه ورونو لپاره هلې ځلې وکړې مرستې برابر کړې همدارنګه موږ تللي یاستو ځینو ادارو ته ستاسې ستونزې مو ورسره شریک کړي دي چې هغه خوراکۍ ته څه ویل غواړي همدا اوس به د شرق راډیو تلویزیون د لارې به تا ګوري چې دغه خور زما مانه خوشحاله ده خفه ده څنګه دی هغه شاله شایق ته هم څه ویل غواړي خورجانې بس خیر دی چې هغه خورم زمونږ خور د خپل د خورګانو په درد به پوهېږي آینده کې هم غواړو چې همدغسې کومک موږ سره وشي خدای دې ورسره ښه وکړي خدای دې ورته په مال کې برکت واچوي او بس غواړو چې موږ سره کومک وکړي بیا دپاره خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ خیر اوسئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې د دغه خوراکۍ خبرې واورېدې چې یوه ښځه کولی شي چې د یو ښځې یو درد احساس کړي په دې هیله چې زمونږ هغه ټولې خویندې چې په نورو ادارو کې کار کوي د خپلو خویندو لپاره یو داسې کار وکړي تر څو پورې یو ښې ورته ورسیږي او دا نه چې صرف د خویندو نه دا غوښتنه لرم همدارنګه د هغو ورونو نه هم غوښتنې کومه چې تاسې په نورو انجیوګانو کې یاستئ په نورو مؤسسو کې یاستئ تاسې د خپلو خویندو او د خپلو ورونو لپاره هلې ځلې وکړئ تر څو پورې هغوی لپاره تاسې داسې د ژمني توکي د خوراکي توکي تاسې برابر کړئ او دغه خویندو او دغه ورونو ته تاسې ورکړئ الله تعالی به د تاسې څخه راضي شي دا وه د دغه خور خبرې چې تاسې واورېدې دغه نورو خویندو ورونو سره به هم خبرې کوو د HHRD هیلپینګ هینډ د مسؤلینو سره به هم خبرې کوو زموږ ملتیا وکړو زما د هر وخت نمه کوه مور جانې زما د هر وخت نمه کوه مور جانې له هر څه نه اوس بدتر یم خوږې مورې در بدر خاوره و سرم خوږې مورې شرقه تر مغربه یم راغلی اوس له شرقه تر مغربه یم راغلی اوس له شرقه تر مغربه یم راغلی څنګه درشم بې وزرې خوږې مورې در په در خاورې په سر یم
خوږې مورې اوس له شرقه تر مغربه یم راغلی اوس له شرقه تر مغربه یم راغلی اوس له شرقه تر مغربه یم راغلی څنګه درشم بې وزر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې زما تر څنګ یو بل خوراکۍ هم ولاړه ده چې غواړم دغه خوراکۍ سره هم دوه درې خبرې وکړم چې دې څه ویل غواړي ستړی مه شه په لوړ اواز خبرې وکړه تر څو پورې ستا غږ موږ په صحیح توګه واورو خیر څنګه یې وروره ښه خوشحاله اوسئ خورجانې نن تاسې دلته څنګه راغلي یاستئ لږ راته تاسې لږ واضح کړې رګ راته رڼا په خبره تاسې واچوئ چې نن دلته څنګه راغلي یاستئ دا بیربار دی او دلته تاسې څه کوئ بس موږ سره دا کومک کوي خدای دې ورسره ښه وکړي آینده کې موږ سره نور هم کومکونه وشي همدا غریب خلک خورجانې راته دا هم تاسې ووایئ چې د دې نه مخکې تاسې دلته دې ادارې سره نومونه هم لیکلي وو څنګه تاسې راغلي او نن تاسې ته دا مرستې درکول بس موږ سره بل واره مرستې کړې وي او دا واره مرستې وکړو خدای دې خیر ورکړي خدای دې ډېره ورکړي څه غوښتنه لري هغه نورو مؤسسو نه د دغه ادارې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې د مسؤلینو نه څه غوښتنې لري بس دا غوښتنې لرو چې بس موږ سره نور مرستې وکړي د خوراکي توکي مرستې وکړي څه دعا په شکل یو څه ویل غواړي هغه خلکو ته چې تاسې سره دغه نیک کار یې وکړ تاسې ته دغه مرستې راوړې دغه ځای کې تاسې ګورئ چې ډېر خلک په کار باندې بوخت دي شپه ورځ یې یو کړه او تاسې کورونو ته مونږ راغلو دغه خلکو ته څه ویل غواړي او که نه خو عمر ورکړي ورته خدای دې ورسره ښه وکړي خدای دې روغ صورت ورکړي خدای دې عمر ورکړي خوشحاله اوسې خوراکۍ هلته لاړه شه چې تا ته مواد اول درکړي چې دا زوی د جاړي هلته لاړه شه قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې دلته زمونږ ګڼ شمېر نور خویندې او همدارنګه ورونه هم راغلي دي چې دوی سره به هم دغه د ژمني توکو مرسته کیږي د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا دغه خویندو ورونو سره به هم خبرې نورې هم کوو زمونږ ملتیا وکړئ مونږ یوازې مه پرېږدئ د خپرونې تر پایه پورې مونږ سره پاتې شئ دنیا بسوي ستا د خپلان د جنت په د جنت په سردار یې ستا د خپلان د جنت په د جنت په سردار یې خو چې تراته ژوند یې مورې تراته ژوند یې خو چې تراته ژوند یې مورې تراته ژوند یې زما ژوند لا دغه بسته زما ژوند لا دا ښکلا ده نور مې هېڅ په زړه کې نشته زما د غمو دعا ده ستا خوله ډکه له دعا ده او په کار مې دا دعا ده ستا خوله ډکه له دعا ده او په کار مې دا دعا ده دعاګانو لا چینی ته دعا له دنیا گئی خو چې ته راته ژوندی مورې ته راته ژوندی خو چې ته راته ژوندی مورې ته راته ژوندی زه دې هم لکه ګونګا یم ته دې هم لکه ګونګی یې زه دې هم سلګی سلګی یم ته دې هم سلګی سلګی یې خو چې ته راته ژوندی مورې ته راته ژوندی خو چې ته راته ژوندی مورې ته راته ژوندی زه دې هم لکه ګونګا یم ته دې هم لکه ګونګی یې زه دې هم سلګی سلګی یم ته دې هم سلګی سلګی یې خو چې ته راته ژوندی مورې ته راته ژوندی خو چې ته راته ژوندی مورې ته راته ژوندی
توجد لزما سائے توجد لمحے حرکات کے زما زړه پتارا ټول دے زما واړه کائنات کے زما ژوند ل رحمتنا زما ژوند ل برکات کے زما ژوند ل رحمتنا زما ژوند ل برکات کے زکه چې دیوال د خټې تپسر زما بلئے زکه چې دیوال د خټې تپسر زما بلئے خو چې ترات ژوندی مورې ترات ژوندی خو چې ترات ژوندی مورې ترات ژوندی چې ته یې تیار رڼاوي او چې نه رڼا تیاراوي ستا مواړه خبرې خو احساس ته ژوندانه وي بس زما دغه دنیا ده د نور چا دنیا بس وي بس زما دغه دنیا ده د نور چا دنیا بس وي ستا د خپو لاندې جنت دی د جنت په سردار یې ستا د خپو لاندې جنت دی د جنت په سردار یې خو چې ته راته ژوندی مورې ته راته ژوندی خو چې ته راته ژوندی مورې ته راته ژوندی زما ژوند لا دغه بسته زما ژوند لا دا ښکلا ده نور مې هېڅ په زړه کې نشته زما د غمو دعا ده ستا خوله ډکه له دعا ده او په کار مې دا دعا ده ستا خوله ډکه له دعا ده او په کار مې دا دعا ده دعاګانو لا چینی ته دعا له دنیا گئی خو چې ته راته ژوندی مورې ته راته ژوندی خو چې ته راته ژوندی مورې ته راته ژوندی زه دې هم لکه ګونګا یم ته دې هم لکه ګونګی یې زه دې هم سلګی سلګی یم ته دې هم سلګی سلګی یې خو چې ته راته د شرق راډیو تلویزیون درنو مینوالو تاسې ګورئ چې د HHRD هیلپینګ مؤسسې لخوا نن زمونږ هغه بېوزلو هیوادوالو سره هغو غریبو او فقیرو هیوادوالو سره د ژمني توکو مرسته وشوه خوشبختانه نن بیا هم ما سره په دغه خپرونه کې د ختیځ زون ولایتي مسؤل ذبیح الله شیرزاد صاحب زما تر څنګ ولاړ دی چې دې سره هم دوه درې خبرې غواړو چې وکړو چې د نن ورځې د دغه مرستو په اړه راته معلومات راکړي ستړی مه شئ په خیر راغلی شیرزاد خیر اوسئ مننه خوشبختانه او د خوښۍ ځای دی چې نن بیا هم د HHRD مؤسسې وکولی شول 100 کورنیو ته اړمنو کورنیو ته ژمنۍ البسه همدارنګه ښځینه لباس او بوټان او نور هغه ضروري کوم البسه چې ده نن توضیح کړي خوشحاله اوسئ مننه څنګه چې ما یادونه وکړه چې دغه زمونږ هغه غریبو او فقیرو کورنیو سره د ژمني توکو مرسته کیږي د څو کورنیو په تعداد سره نن تاسې دغه مرستې کوئ تقریبا د 100 کورنیو په تعداد باندې ده چې یو شمېر یې د بهسود ولسوالۍ مربوط د سراچې د سیمې څخه او همدارنګه د ښار بعضې ساحو څخه دوی سرویس شوي دي او راجستر شول او نن ورسره مرسته توضیح کېږي خوشحاله اوسئ شیرزاد صاحب د یادونې وړې بولم چې دغه سروې تاسې څه ډول وکړه که دا هم لږ راته ووایئ دغه اړمنو کورنیو د شرق راډیو تلویزیون د ژوند پړاوونه په نوم باندې پروګرام ته زنګونه وهل او دوی هغه خپلې ستونزې شریکولې او د ژوند پړاوونو پروګرام مسؤلین هغوی له موږ سره په تماس کې شول راغلل دفتر ته چې دغه کورنۍ دي دوی ضرورت لري اړمن دي او نو خوشبختانه چې HHRD ورته ومنله ورسره او نن تاسې لیدونکي یاستئ دغه 100 کورنیو چې معرفي شوي وو بیا موږ ساحې ته لاړو هغه هم سروې کړه په واقعیت سره چې دوی ضرورت لره نو نن په دې وتوانېدو چې نن ورسره خوشحاله اوسئ شیرزاد صاحب څنګه چې موږ او تاسې ګورو زموږ په دغه جلال آباد کې د ټول افغانستان خبره به پرېږدو دغه جلال آباد خو د ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی چې دغه 100 کورنۍ
غریبان او داسې فقیران دې په شمول په زرهاو نور کورنۍ دي، زه به وایم په لکونو کورنۍ به داسې چې تاسې په آینده کې هغه کورنیو لپاره کومه مرستې لرئ، تاسې به ورسره مرستې کوئ، د دې په اړه هم معلومات. دا چې افغانستان یو جګړه ځپلی هیواد دی او ډېر زیات وخت جنګ ونیو، نو حتما خلک متاثره شوي دي د جنګ د وجې نه، کوچېدلي دي، مهاجر شوي دي. حتی اوس اوسنی بحران چې افغانستان سره مخ دی، د ولسوالیو څخه اکثره خلک راځي ښارونو ته، هلته نامني ده، نو نامنۍ په وجه باندې واقعیت هم خلک مشکلاتو سره مخ دي، ځکه هغې خپل ټول کور پرېښی او راغلی دلته. نو انشاءالله چې شاړي موسسه به په 2019 کال کې د زیات شمېر کورنیو سره د اوسنۍ ژمي موسم کې البته زیات مرستې ترسره کوي. حتما خوشحاله اوسئ شیرزاد صاحب. شیرزاد صاحب غواړم چې یو بلې خبرې ته هم اشاره وکړم چې دا رانه پاتې نه شي، چې تاسو یو بل پروګرام هم لرئ، د دې تر څنګ چې تاسو د غریبانو او د یتیمانو او د بېوزلو کورنیو سره مرستې کوئ، یو بل پروګرام ستاسې دی واټر فار لایف، اوبه د ژوند لپاره. د دغې پروګرام په اړه مو هم راته معلومات راکړئ. انشاءالله چې واټر فار لایف پروګرام زموږ تقریبا د 2015 نه راپیل شوی دی او تقریبا د 3-4 کاله وشو چې پروګرام هم روان دی. په 2019 کې انشاءالله چې پلان لرو تقریبا 10 پروژې به تطبیق کوو او په مختلفو ساحو کې چې هغه ځای کې ضرورتونه وي، د اوبو مشکل سره خلک مخي، هلته به کار کوو انشاءالله. په پای کې غواړم یو ښکلی پیغام دې هم واورم هغه نورو مؤسسو ته، هغه زموږ خویندې ورونه چې همدا د شرق راډیو تلویزیون د لارې ته ګوري، پیغام دې هم اخلو. مؤسساتو څخه مې هیله دا ده، د دولت څخه هیله کوم چې د مرستو په راجلبولو کې ډېر زیات کوشش وکړي، مؤسساتو ته زمینه سازي وکړي تر څو دوی وکولی شي چې دوی دلته راشي او خپلې مرستې زیاتې کړي او په ډېر ښه شکل هغه ضرورتمند ته ورسېږي. خوشحاله اوسه شیر. ډېره زیاته چې دغه کورنۍ مو موږ سره وپېژندلې او له موږ سره مو په سروې کې هم همکاري کړې ده، په ننني پروګرام کې همکاري د شرق راډیو تلویزیون د مشرتابه همدارنګه د ژوند پړاوونه له پروګرام څخه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، ما په خپلو زیاترو خپرونو کې یادونه کړې چې کله هم د یوې ادارې لخوا، د یو مؤسسې لخوا زمونږ هغو بېوزلو هیوادوالو سره، هغو یتیمو او غریبو کورنیو سره مرستې کیږي، نو په ما باندې اختر وي. هغه ځکه چې زه غواړم چې تل دې زما دغه هیوادوال، دغه بېوزله کورنۍ په شونډو باندې مسکا وي، خوشحاله وي، نو په ما باندې هغه ورځ اختر وي. راځئ چې په ګډه سره دغه اختر ولمانځو، زموږ ملتیا وکړي او د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي. خوږې مورې در بدن خاورې په سر یم، خوږې مورې شرقا تر مغربا یم راغلی، اوس له شرقا تر مغربا یم راغلی، اوس له شرقا تر مغربا یم راغلی، څنګه درشم بې وزر یم خوږې مورې، در په در خاورې په سر یم خوږې مورې.
مسافرم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې دل نه لرې مسافر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې بکسی خزان خزان کمی بیوسیو بکسی خزان خزان کمی بیوسیو بکسی خزان خزان کمی غیگنا چې بهر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې حال پختنه من کوم مرجانې زما د حال پختنه من کوم مرجانې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه خپرونې مینوالو تاسې ولیده چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې هغه مرستې چې د هیلې خیره ټولنې سره په همکارۍ مونږ لاړو او د سلو کورنیو څخه مو د نږدې نه لیدنه وکړه د هغو کورنۍ سروې مې وکړه چې په هغه کورنیو کې تاسې ولیده چې زموږ د جنګځپلي هیوادوالو چې د ځینې ولسوالیو څخه ولایتونو څخه دلته راغلي وو جلال آباد ته چې دلته میشت دي او د دې ترڅنګ زموږ هغه کورنۍ چې بیرته راستنېدونکي کډوال دي چې د پاکستان څخه راغلي دي اوس خپل ګران هیواد افغانستان ته چې دغه کورنۍ هم په دې کې شامل و زموږ غریبې او فقیرې کورنۍ چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې دغه ژمني توکي مو دغه سلو کورنیو ته وسپارلې شرق تر مغرب یم راغلی
شرقه تر مغربه یم راغلی اوس له شرقه تر مغربه یم راغلی څنګه درشم بې وزر خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ولیده چې نن د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا زمونږ هغو سلو بېوزلو کورنیو سره د ژمني توکو مرسته وشوه چې تاسې په خپلو سترګو ولیده چې هغو کورنیو ته مو دغه مرستې وسپارلې که تاسې هم غواړئ چې موږ ستاسې ادارو ته راشو یا ستاسې هغه مرستې مستحقو خلکو ته وسپارو نو تاسې کولی شئ چې د هیلې خیرات ټولنې په وایبر شمیرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ چې دمګړی ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم ته ښکاري 0039 200 زمونږ بله شمیره دی 0039 545 همدارنګه تاسې کولی شئ چې د هیلې خیرات ټولنې په ویب سایټ ته لاړ شئ او خپل نظریات مونږ ته هلته پرېږدي مونږ یې لولو ګورو او ستاسې په هغه پیشنهاد او انتقاد باندې عمل کوو کوشش کوو تاسې ته د خپلو هغو بېوزلو هیوادوالو ستونزې په ګوته کړو تاسو ته د هیلې خیرات ټولنې د ویب سایټ ادرس هم وایم www.hilaorganization.org.com قدرمنو لیدونکو څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یخنۍ موسم دی په دغه یخنۍ موسم کې په هر یو کور کې چې موږ او تاسې ګورو په هغه کور کې به د یخنۍ له امله د سینه او بغل مریضان به پروت وي شتمن خلک خو کولی شي چې خپل ماشومان به یو ښه ډاکټر ته بوځي خو د هغو بېوزلو هیوادوالو چې ستاسې په چم او ګاونډ کې اوسیږي چې مریضان یې پراته دي په کور کې په خیمو کې پراته دي یا په داسې ځای کې ژوند کوي چې هغه ځای د خټو د کور څخه جوړ دی چې هغه کورنۍ د یاده مو وباسي او د خپل وس او توان سره سم هغه کورنیو سره مرستې وکړي تر څو پورې هغوی هم وکړی شي خپل ماشومان یو ښه ډاکټر ته وښیي دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې چې بیا هم زه ستاسې ورور ستاسې کوربه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې ساحل شاداب خو په تلو کې بیا هم مننه کوم د خپل د شرق راډیو تلویزیون مشرتابه انجینر صاحب شفیق الله شایق همدارنګه د هیلې خیرات ټولنې مسؤله بنسټګره شاله شایق او د دې ترڅنګ زموږ دلته چې کوم همکاران دي چې نن موږ سره په دغه مرستو کې موږ سره همکاري وکړه د ټولو نه نړۍ مننه کوم تر بلې خپرونې تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم خدای دې زموږ په دې هیواد کې زه به بیا هم وایم او دغه دعا کوم چې خدایه ته سوله راولې امن راولې ورورولي راولې چې ټول افغانان یو آزاده هوسا او سوکاله افغانستان کې ژوند وکړي د خدای په امان الله مو مل شي در په در خاورې په سر خوږې حال پختنم